نو بیا خلک د خپل نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خپل نبی نوسی هم وجني د اقتدار لپاره. یو خزم خپل خاوند ته وایي چې دښمن نه کړي میان دراغه او نامړ د پورته شه چې ملا دی او تړم، او یو خزا خپل خاوند ته دا وایي چې ته د وطن په ننګ شهید شه په تار د زلفو به کفن در لګنډم. دا بېله خبره ده چې دا هم وایي چې د لښکرونو ملک ته وایه ډېرې دې کونډې کړې، د لښکرونو ملک ته وایه په مړو موړ شکله نور غواړي سرونه. د خپل پلار په زور ټوپک باندې د نن جنگ نه کېږي. ما خیال دی چې په جنگ کې مونږ ځان کتلی دی او په جنگ کې ځان وکته خو چکې نه دی اچولی. مونږ باندې جنګونه راتپلي شوي دي او مونږ پردي جنګونه کړي دي. په تا یریږم چې تاله به مرګ هم په بې صبرۍ کې راځي چې د خلکو خیرخواهي لري په زړه کې، مبارک شه بادشاهي لري په زړه کې. مقام ته چې خیبر را رسېدلی ډېر لوېدلی پاسېدلی دی په لار کې. دې ډېرې ښایسته برکتي او رنګارنګ غونډې صدر صاحب ډاکټر عباس یوسفزی صاحب زما ملګری، خصوصي مېلمنو بهتاب صاحب، عزیز مانیروال، انور مانیروال، زمونږ باچا صاحب او ټول چې کوم ملګري راغلي دي، سابق صاحب، ټولو ملګرو، کشرانو، رمزولو او مشرانو، السلام علیکم. ستړي مشي. د هر څه له مخه خو زه د ملګرو ته ډېره زیاته مبارکي وایم چې دی د مل 25 کلن شه. نو زه سوچ کوم چې د دې بختروان عمر خیل صاحب او عباسین صاحب د شاکر د دې ملګرو د عمر نه چې 25 کاله لري کې، نو دغلته بیا تورې ګیرې او تور سرونه مخې ته راشي. نو مونږه دی دغه مل ته دا خبره کولی شي دا ملګري چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي، ته شوې د پښتو غزل ځوان زه دې بابا کړم. نو دی باباګان شو او مل ځوان شو. تاسې وایي چې مل سړی شو اوس په د سړیتوب کارونه کوي، نو دې نه مخکې هم د سړیتوب کارونه کړي دي. زه بیا مبارکي وایم دوی ته. په لاره چې مونږ راتلو نو ما د ملګرو تاسې په ګپ کې مونږ دا خبرې کولې، نو ما عزیز ته وی مې که یو پله دا موټر وی چې دی نو دا مونږه خپلو ملګرو له ډېر زر رسوي. دا سړک ډېر ښه سړک دی، خو مې بل پله دا سړک چې دی دا یو داسې خامار دی چې دا نیچر خوري. نو مې دا هم یو مسله ده چې زمونږ دپاره خام مال نیچر دی د شاعر او ادیب دپاره. خو مې زه دا ده چې مونږ به پخوا چې راتلو نو مونږ به دا غاښي چې به ووال نو په خپله به بسمې ریچي شو، بیا به راکې د خبرې توان نه اوس ښه یو، ځکه چې ډېر په ښه طریقه رالو. داسې ده چې دې ملګرو واقعي ډېر کار کړی دی او ډېر د کار کړی دی او کار به کوي هم. او چې کوم عمر خیل صاحب کوم سفر یاد کړ چې تر کومې را راغلی دی او په کومو لارو را تېر شوی دی، نو بالکل دا رښتیا خبره ده چې هغه څنګه چې خیبر وایي که نه چې دې مقام ته چې خیبر را رسېدلی ډېر لوېدلی پاسېدلی دی په لار کې. دا یو اداره ده. اوس د دې ادارې یا د دې تنظیم یا د دې سازمان دا وجود په دې ملکند کې دا وجود په خپله چې دی نو دا د ژوند، دا د فرهنګ، دا د ادب، دا د جب پوهنې او دا د شعر د ادب، دا د ښکلا د رنګینو او د ښایست علامت دی. په خپله د دې تحریک دا وجود، دا نزهت چې دلته موجود دی. او دا شکر دی چې دا ملګري ټول ډېر په اخلاص باندې، کم خلک چې په اخلاص باندې په کمټمنټ باندې خپل سفر جاری ساتي، نو اوم چې کم کار کوي هغه هم مخکې ځي او هم هغه یې له خدای پاک عزت ورکوي. هغه خلکو ته زما یو ملګری دی مذهبي سکالر دی، هغه ته ما وی مې ستا په خاندان کې ستا نه کمزوري خلک په علمي حواله باندې زیات عزت هغه یې حاصل کو او تا ته دې مذهب یا دین هغه عمر عزت څه قدر نه کو چې ته مې د خپل فیلډ ته خپلې پیشې ته هغه شان درانه نه ګورې څنګه چې په کار دي. نو خپل کار خپل زیار ته درانه کتل، هغې له عزت ورکول، دا ډېره بنیادي خبره ده. او په ژوند کې معنا هم دا خبرې اچوي. ژوند چې دی په دې کې معنا خدمت اچوي، په دې کې معنا تخلیقیت اچوي، په دې کې معنا صداقت اچوي، په دې کې حرکت او حرارت پکار دی. ژوند علامت د حرارت او د حرکت نه دی. نو چې کله ته په درست سمت باندې نیغ لار باندې روانې او ته د کام او د ولس او د ژبې خدمت کې
نو دا به زه دې باندې راټوله کړم دا خبره چې خوشحال بابا درته بیا وایي چې د خلکو خیرخواهي لري په زړه کې مبارک شه بادشاهي لري په زړه کې د شاکر په لاره مونږ دا ګپ هم لګوو ما دې ملګرو ته وي زمونږ یو ملګری و خدای پاک دې د خاورو سره وبخي د هغه تخلص و صابر خو هغه ته به ما اکثر وي چې تا کې نور هر څه شته خو صبر در کې نشته او ما دا زه په تا یېرېږم چې تا له به مرګ هم په بې صبرۍ کې راځي ما دا کوم سړی چې اقبال دی او ځان ته شاکر وایي نو ما ده کې هم هر څه شته خو شاکر بالکل نه دی خو په بعضې حوالو ځکه چې دا چې چا هم دې ملګري لا لومبی خو ته په کتاب چاپ کولو مبارکي زما او زما د ملګرو طرف نه د عزیز او انوار او د ډاکټر ابراهیم نور چې زمونږ کوم ملګري راغلي د ثوابۍ نه خو زه دا ګڼم چې کوم سړي دا انتخاب کړی دی چې اقبال شاکر له مونږه په ملکنډ کې د پښتو شاعرۍ کې د امن موضوع ورکو نو دا دغه ډېر لوی مجاهد دی ځکه چې زمونږ جنګیالي ملګري له د امن موضوع ورکړې ده نو زه دته بیا مبارکي وایم ځکه چې زمونږ په ملګرو کې د ټولو نه زیات جنګیالی اقبال شاکر دی یو بله خبره نه دغه نه وه دلته نه چې ته اواز بل راغی شرپسند خو دا زه نه وم داسې ده چې سندي کار خو دلته چې کوم ملګري ناست دي لکه ما خو صرف تر امپیل تر حده کړی دی په اقبالیاتو کې نو ما ته پته ده تر دغې حده چې سندي کار چې دی نو دا ګران کار دی او هغې وجه دا ده چې ته به ستا عقل او ستا خیرت به ستا سپروایزر پیزواني کړی یعنې ته به کار هم کول غواړې خو تا ته به حدود هم پراتی یو چوکاټ کې به کار کې نو دا شاعر او ادیب چې دی د علامه اقبال چونکې ما په اقبال باندې کار کړو زیات نو په دې علامه اقبال باندې یو سړي دا لیکلي دي چې دی ډېر ښه شاعر دی او ښه شاعر اکثر ښه محقق نه وي ځکه چې دی انو یو دی ساړو وي د ده په مزاج کې توندي وي تیزي وي جذباتیت وي او د تحقیق دپاره او د ریسرچ دپاره چې کم ریزایلنس پکاري کم قربانی پکار وي او کم برداشت او زغم پکار وي دا د کې نه وي نو هغه دا لیکلي دي چې زه حیران په دې یم چې بیا هم اقبال کم 2 کتابونه لیکلي دي د تحقیق نو هغه ډېر د معیار کتابونه دي یو د اقبال کتاب د علم الاقتصاد وړوکی غوندې کتاب دی او یو د ریکنسټرکشن آف ریلیجیس تھاټس ان اسلام نو د هغه شاعرۍ کې چې د هغه د نثر کم معیار دی نو په نثر کې هغه عمره معیار نه دی د علامه صاحب خو کار یې چې کوم کړی دی نو هغه یې ډېر د کار کړی دی د ده په دې نوم کې هم د شاکر نه مخکې اقبال شته نو ده هم چې کوم د شاعر او تخلیقکار په حیث باندې ده ته د چې کوم سندي کار کړی دی نو دا ډېر ضروري په دې دی او د ملالې د فنډ د ضیاءالدین یوسفزي او د دغه ملګرو هم مننه کوو چې دا کار چې کوم د وکړو خواري وکړه زیار یې وکړه او دا محفوظ شو او دا د تاریخ کیسه شو د هر سندي کار چې دی نو د ده اکثر 15 ټوکۍ 15 بابونه او تاسو ټولو ته پته ده چې په لومبي کې چې دی نو څه یو په دویم کې څه یو په دریم کې څه یو اخري کې څنګه دی خبر راټولئ دا کتاب د مبارکۍ کتاب دی ځکه چې پښتو شاعرۍ کې که هغه فوک شاعري ده ولسي ده او که هغه عالي ادب دی په هغې کې د جنګ دغه هم انډې هم ډېر دروند دی ځکه چې زمونږ په دې خاوره باندې مسلسل انویډرز راغلي دي یرغلګر راغلي دي مونږ باندې جنګونه راتپلي شوي دي او مونږ پردي جنګونه کړي دي په داسې حال کې ظاهره خبره ده چې زمونږ په کلاسیک کې هم که یو پله د روغې جوړې د جرګې مرکې خبره شته خو بل پله که تاسو وګورئ زمونږ په کورونو کې هم زمونږ نفسیات هم دا دي چې مونږ چېرته خپلو بچو ته دا خبره نه کوو چې ستا د پلاني تره چې دې کېږي یا ماما د یو ځلې ما ته کنځل وکړل خو ما برداشت وکړم ما وایي چې یاره ښه نه ده جنګ ښه شی نه دی بلکې مونږ که برداشت کړی نو هغه خپلو بچو ته و چې ما ورته د هغې نه هم ناکاره وکړلو سر ته مې اوچت کړ هغه یو چاته وي که نه وي سر ته مې اوچت کړ چې شاید یو کتل هغه را روان و بیا یې راخلاص کړم نو مونږ اکثر په کورونو کې هم د جنګ کیسې کوو د خپلې زورورتیا کیسې کوو هغه زمونږ په آرټ او په لټریچر کې عجیبه خبره دا ده چې کوم ځای ګندهاره آرټ پیدا شوی دی چې هغې کې یو شی هم د جنګ نشته
لکه که یو پله مونجودوړو کې چې دی نو د جنګ څیزونه بالکل نشته د جنګ اوزار نو بل پله ګندهارا کې هم نشته په هغه خاوره باندې موږ باندې دومره ډېر جنګونه راتپلي شوي دي دومره ډېر تشدد په موږ شوی دی چې زموږ په نتیجه کې په موږ کې هم تشدد پیدا شوی دی نو زموږ په شاعرۍ کې د تشدد د جنگ شاعري ډېره زیاته ده یو ښځه خپل خاوند ته وایي چې دښمن د کلي منځ ته راغې او نامړ د پورته شه چې ملا دې وتړمه او یو ښځه خپل خاوند ته دا وایي چې ته د وطن په ننګ شهید شه په تار د زلفو به کفن در لګنډم دا بېله خبره ده چې دا هم وایي چې د لښکرونو ملک ته وایه ډېرې دې کونډې کړې د لښکرونو ملک ته وایه په مړو مور شکله نور غواړي سرونه نو داسې ده چې داسې یو شعر داسې یو فرهنګ هغې نه اقبال شاکر په داسې انداز کې امن کشید کړی دی راټول کړی دی څنګه چې دا لوزې مچۍ یا دا تورې مچۍ په دې ګلونو او په دې پلوسو او په دې بیرو ګرځي او د هغې نه هغه راټولی دا رس او چې کله د هغې نه ګبین جوړ کړي نو د هغې او د دې په ذایقه کې بیا فرق وي هغه یو منظم انداز کې موږ ته یو خوږ شی راکړي نو د ډېره زیاته خواري کړې ده او په ډېره ښه طریقه باندې دا کار کړی دی ځینې ملګرو پکې دا خبره وکړه چې راځئ چې لږ په جنګ کې هم ځان وګورو زما خیال دی چې په جنګ کې موږ ځان کتلی دی او په جنګ کې هم ځان وکته خو چکې نه دی اچولی اصل خبره دا ده چې په پښتنه خاوره باندې چې نن هم کم جنگ شروع دی زمونږ په شاعرۍ کې هم هغه جنگ باندې په جدید د شلمې صدۍ شاعرۍ کې هم د دې 550 کالو تصورات دي اوس داسې ده چې دا کم جنگ دی نو یو خو دا یخ سوړ جنگ چې په ګرم جنگ کې بدل شو او زمونږ د جغرافیې ته راغی نو هغه جنگ نه چې موږ په نظمونو په شعرونو کې لکه سعید چې وایي که نه چې په ګل مینېدل سو ځانونه مو یره کړه او د امن د ښار خلکو فکرونه مو لمبه کړه او جانانه لږ په موږ لم تندو له شونډې راوړه موږ واړه ارمانونه ستا د سره صدقه کړه نو داسې ده چې دا کم جنگ چې په دې خاوره باندې شروع دی یا کم جنگ کیږي به نو یو خو زه دا ډېر په ذمه دارۍ سره دا خبره کوم چې د نن جنګونه چې دي دا کنونشنل وار دي دې دپاره چې کومه ټکنالوژي پکار ده هغې دپاره جی ایس پکار دی هغې دپاره میزایل پکار دی هغې دپاره منظم پوچ پکار دی د خپل پلار په زور ټوپک باندې د نن جنگ نه کیږي او که څوک دا کوي دا جنگ کوي نو دی د خوشحال بابا دا شعر خامخا ځان ته مخې ته کیږدي چې یا کشتي له زورورو سره مه کړه یا د دوی په شان پیدا کړه مړبندونه امن زمونږ ضرورت دی امن بغواړو امن مستقل شی دی جنگ چې دی دا زمونږ د انسان هم دشمن دی انسان چې کله جنگ کوي دغه وخت دی د حیوانیت نه کار اخلي دغه وخت دی د ځناورتوب نه کار اخلي انسانان خبره په خبرو خلاصوي مکالمه کوي مکالمه وایم دی ته چې انسانان به یو بل سره کینی جرګه مرکه به کوي نو ځکه زه وایم چې څوک موږ دا فرض که موږ ته څوک دا ووایي چې تاسو جنګ وکوئ نو سوال دا پیدا کېږي چې چا سره جنګ وکړو او پسې وکړو لکه جنگ چې ته کې خو دوه خبرې به دله پکاري که نه یو به تا ته دشمن مخې ته پکاري او بل به دا ده چې تا سره به هغه مره طاقت او توان پکاري زما خیال دی چې موږ څخه نه هغه وسله شته نه هغه توان شته چې موږ په هغې باندې د نن جنګ وکړو به موږ چې کم جنګ هم راځي دا اوسنی هم چې روان دی په دې کې زموږ رول نی دا په موږ باندې د پاسه راځي موږ له پکار دا دي چې موږ ټول یو شو که چېرې موږ ګور بس دا خبره په دې راټولوم چې که چېرته کې په یو کام کې د پرامن انتقال اقتدار طریقه نه وي هغه د اقتدار حاصلولو دپاره پای کې اسمبلی نه وي پای کې دستور نه وي کانسټیټیوشن نه وي نو دویم صورت کې به یا په ټوپک بدلون راځي یا په خوا په توره راتلو او چې کله دستور او آئین نه وي یو دوره غټ کتاب وي امت سره او د هغې نه ځان له دستور جوړ نه کړي چې په هغه دستور باندې بدلون راولي انو بیا چې کله حضرت امیر معاویه غیر چاپیر او قتل رضی الله عنه نو هغه بیا وی چې بل لار نشته د ډیکټیټرشپ نه چې خپل زوی ته پرېږدي او د هغې د وجې نه چې کله پرامن انتقال اقتدار نه وي عدم تشدد نه وي او سیاسي جدوجهد نه وي نو بیا خلک د خپل نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خپل نبی نوسی هم وجني د اقتدار دپاره په تالی کې یو بل ته سرونه پیش کوي ځکه چې دویم صورت خو جنگ دی دویم صورت خو په جنگ باندې اقتدار حاصلول دي نو زما خیال دی چې موږ لا د پښتون قام په حیثیت د امن
او د آشته د برداشت او د زغم زمون په کلو کې زمون په محلو کې زمون په کورونو کې هم موږ ته د امن او برداشت ضرورت دی او دلته په ټوله پښتونخوا کې موږ ته په سیاسي توګه باندې د یو کېدو او د سیاسي جدوجہد ضرورت دی د غیر ضروري جنگونو نه. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.